جاپان له افغانستان سره 14 میلیونه ډالر مرسته کوي. په سلامونه مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا ویلي چې هیواد به د کرنې او دغه راز پراختیایي پروژو برخه کې له افغانستان سره 14 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوکادا دا څرګندونې په قطر کې د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقي سره په لیدنه کې کړي دي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې لیدنه کې افغانستان کې له زلزله ځپلو سره پر مرستو، زیربنایي پروژو او نورو مهمو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د سرچینې په خبره مولوي متقي په یاد لیدنه کې د جاپان له مرستې مننه کړې او زیاته کړې ده چې نه یوازې جاپان بلکې ټول هیوادونه باید د افغانستان زیربنایي برخه کې مرسته وکړي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.